آیا دا حقیقت دی چې افغان لوبغاړي هم د ویسټ انډیزیانو په څیر د پیسو لپاره لوبه کوي؟ سلام امینه، خوږو کتونکو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو په تیر نړیوال جام کې تر ټولو خرابې لوبې نندارې ته وړاندې کړي چې هیڅ تمه ترې نه کېده. د محمد نبی، راشد خان او مجيب الرحمن په څیر لوبغاړو چې په نړیوالو لیګونو کې غوغا جوړه کړې وه، د افغانستان لپاره داسې بې خونده لوبې وکړې چې خلک یې حق حیران کړل. خو له نړیوال جام وروسته بیا هماغه لوبغاړي په لیګونو کې ښه ځلیږي او ښې لوبې کوي. په تیر نړیوال جام کې تر ټولو ډېرې نیوکې په محمد نبی او راشد خان وشوې چې نه یې غوښتل ښې لوبې وکړي. دوی د ګلبدین نایب له کپټانۍ سره مخالف وو او د نوموړي له ټاکل کېدو سره یې په ټویټر کې ولیکل چې ګلبدین باید په اوس وخت کې کپټان شوی نه وي. اوس پوښتنه دا ده، څنګه هغه لوبغاړي چې د انګلند په پیچونو کې د خپل وطن لپاره ښې لوبې ونه کړي د انګلند په ویټالټي بلاس شلوریز لیګ کې ښه ځلیږي؟ آیا له ګلبدین سره د لوبغاړو اختلاف سبب شوی و چې راشد او نبی لوبې ونه کړي؟ او که د لوبغاړو د ویسټ انډیزیانو په څیر یوازې په لیګونو کې د پیسو لپاره ښه لوبې کوي خو خپل وطن ته املا ماتوي؟ که چېرې دوی له ګلبدین سره اختلاف هم درلود، په کار و چې د وطن د نوم لپاره یې ښې لوبې کړې وې، خو دوی داسې ونه کړل. محمد نبی د نړیوال جام په 9 لوبو کې 107 منډې وکړې، خو د ویټالټي بلاس په 6 لوبو کې 131 منډې کړې دي. همدې لوبغاړي په نړیوال جام کې 73 اورو په لوبولو سره 315 منډې ورکړې او 10 ویکټې واخیستې. خو په اوسنۍ لوبېدونکي شلوریز لیګ کې په 6 لوبو کې 15 ویکټې اخیستې دي. د نړیوال جام بل ناکام لوبغاړی راشد خان و چې تمه ترې کېده طوفان به وکړي، خو نوموړي دا ځل د افغانستان لپاره لوبه ګټونکي لوبغاړی نه وه. راشد د نړیوال جام په 9 لوبو کې 115 منډې جوړې کړې دي، خو د C6 لوبډلې لپاره چې اوس د انګلستان په ویټالټي بلاس سیالیو کې ورسره لوبېږي په 15 لوبو کې 13 منډې کړې دي. راشد په نړیوال جام کې 22 اورونه ولوبول او 414 منډې ورکړې. نوموړي په ټول نړیوال جام کې 6 ویکټې واخیستې او په 4 لوبو کې هیڅ لوبغاړی هم اورډ نه کړ. خو د اوسني لیګ په هره لوبه کې 1 یا 2 ویکټې اخلي. که د افغان لوبغاړو هغه لوبې چې په نړیوال کې نندارې ته وړاندې کړي له اوسنۍ سوداګریزو لوبو سره پرتله شي، ځمکه او اسمان توپیر لري. دوی هغه خواري چې اوس په لیګونو کې کوي، که د خپلو لوبډلو لپاره یې ونه کړه، د دوی خراب پرفارمنس و چې افغان لوبډلې بریا ته نږدې لوبې وبایللې او ډېر افغانان یې سخت خفه کړل. په پای کې دا وایم چې نبی، راشد او نور هغه لوبغاړي چې په لیګونو کې ښه لوبېږي او د وطن لپاره د زړه له تله لوبه نه کوي، پیسې به پیدا کړي، خو هغه مینه چې ولس ورسره کوله بیا به یې ونه ویني. دوستانو، تاسو خپل نظر را سره لاندې په کمنټ کې شریک کړئ. مینه او مننه چې ویډیو مو سره تر پایه وکړه. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.